یوې باسکټبال لوبه کې زرافو 14 نمرې له سمندري سرکوزو نه کمې وکړې. سمندري سرکوزو 8 نمرې کړي. اوس تاسو ووایاست چې زرافو څو نمرې کړي؟ ښه، راځئ مخکې له حلولو نه یې یو ځل ځان په سمه توګه پوه کړو چې د زرافو نمرې د سمندري سرکوزو نمرونه زیاتیږي او که کمیږي. اوس دلته ویل سوي چې زرافو 14 کمې نمرې کړي. 14 کمې نمرې له سمندري سرکوزو څخه. نو پوه سوو چې د زرافو نمرې کمې دي له سمندري سرکوزو څخه. اوس چې دلته هر کوم عدد وي نو باید کم وي له 8 څخه چې د سمندري سرکوزو نمرې دي. اوس دا څو کمې دي؟ دا 14 کمې دي. 14 کمې دي. نو دا عددونه موږ ته د سمندري سرکوزو نمرې ښیي. هر څو نمرې چې وي چې دلته 8 نمرې دي، اوس ځکه چې د سمندري سرکوزو نمرې 8 دي نو 14 باید له دې نه کمې سي، یعنی ترې منفي سي. نو لیکو چې 8 منفي 14 نمرې. اوس به دا پیدا کړو چې څو کیږي. سمندري سرکوزو نمرې 8 دي او د زرافو نمرې هم 14 کمې دي له سمندري سرکوزو څخه. نو که 14 له 8 نه منفي کړو، موږ ته به د زرافو نمرې راکړي چې په لوبو کې یې کړي دي. نو دا څو کیږي؟ اوس که د یویزو ځای ته وګورو، 2 یوګونې منفي 3 یوګونې مساوي کیږي له 4 یوګونو سره. او بیا د لسیزو ځای کې 8 لسګونې منفي 1 لسګونې مساوي دي په 12 ګونو. نو 14 نمرې کمې له 8 څخه 4 دي چې زرافو 14 نمرې کمې کړي وي. دا د سمندري سرکوزو نمرې دي چې په لوبه کې یې کړي او زرافو هم ترې 14 نمرې کمې کړي. نو دا هم کیږي 4 نمرې. او یو منطقي ځواب دی ځکه 4 14 کمې دي له 8 څخه.